د پاسپورټ د ادارې د کارکوونکو په شمول 80 کسان نیول شوي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي د داخلي امنیت لوی ریاست د پاسپورټ د ریاست د کارکوونکو په شمول 80 کسان د جعلي پاسپورټونو د چاپ او جعلي اخترنامو په تور نیولي دي. د کورنیو چارو وزارت د داخلي امنیت عمومي مدیر محمد نعیم ویلي دي 80 کسان چې کمیشنکاران او د پاسپورټ کارکوونکي دي نیولي دي. هغه زیاته کړې چې دغه کسانو جعلي پاسپورټونه، جعلي تذکرې او د اسلامي امارت په نوم جعلي اخترنامې جوړولې. د داخلي امنیت دغه مسؤل وایي چې اسلامي امارت هیڅ چاته اخترنامې نه ورکوي ځکه د پخوانیو جرمونو عمومي عفو شوې ده او تر دې وروسته که څه هم جرم کوي نو نیول کیږي او څارنوالۍ او محکمې ته وړاندې کیږي. د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې یادو کسانو کې ځینو د چاپ ماشینونه له پاکستان څخه وارد کړي وو او خلکو ته جعلي پاسپورټونه جوړول. د خیر محمد په نوم یو متهم اعتراف کوي چې خلکو ته یې اخترنامې جوړولې څو له دغې لارې خلک خارج ته لاړ شي. همداراز د پاسپورټ ریاست کارمندانو او نورو کمیشنکارانو هم اعتراف کړی دی چې له خلکو یې پیسې اخیستې دي او پاسپورټونه یې ورته جوړ کړي دي. د یادونې وړ ده چې تېره شپه ناوخته د کورنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې د تخنیکي ستونزې له کبله یې د پاسپورټ د ویش پروسه په کابل کې درولې ده. ویل کېږي چې د کورنیو چارو وزارت د پاسپورټونو د ویش پروسه وروسته له هغه ځنډول شوې ده چې کله په یادې پروسې کې د پراخې بېنظمۍ او په ځینو مواردو کې د اداري فساد له امله یاد وزارت ته په لوړه کچه شکایتونه ورسېدل. قدرمنو دوستانو زیاته مننه چې ویډیو مو تر پایه تعقیب کړل. تر بیا او بلې داسې ویډیو د الله په امان.